داسې نه چې دا سخت دي 4 دانې موټران دي 4 پنکې دي 1 دانه بورډ دی او 1 دانه چې شي دی ریموټ دی دا دی وینې 4 پنکې دي څرخیږي باره دا د سر هوا نه ده دا د سر هوا دا پنکې داسې څرخي لاندې راکښته کوي او دی بیا داسې پورته ځي لکه ما مخکې چې درته مالته د اوبو یو غټ تالاب ته ولاړلې هغه ته داسې سرچپه ور ولوېدې غوټه دې کېوخوړه بېرته چې ځان راخېږې ته د خپل لاسونه داسې کوې که نه کوې هلته لاندې اوبه پاته کېږي ته د اوبو سر ته راخېږې دغه پکې دغسې کار کوي سربیره هوا راکښته کوي دغه په ذریعه باندې ځان داسې خېژوي یا مثلا د مرغه وزرونه تاسو لیدلی دي هغه داسې کوي او پورته ځي اوس نو څنګه موږ داسې روبوټ جوړولی سي داسې ډرون جوړولی سي چې د مرغه شکل ولري وزرونه داسې کي او په هوا سي یا مثلا په دغه کې داسې یو غټ ډرون جوړ کړو چې فرض کړه زما 2 جریبه ځمکه ده هغه مې جواري مې پکې ښکرلې دي او څه مې زعفران دي مرض واله زه په بل ځای کې یم په خپل کور کې مې ډرون په هوا کې سر او کاد زما کوچنیان پکښې بسته کړله مثلا بلال مې دغونه بچی مې دي لکه بلال کمال ژر سر او انبار و ډرون تر واچو دغه ځای مې په هوا کې پر خپل باغ باندې مې وګرځوئ سره مې ورباندې وشو سپرې مې کوي دا ګوره اسانه دي اوس ته وګوره دی چې بیا زه تېزومه نو ګورې ګرمي هم سوې ده سوکا بیا کموه وینې او که دا مازې کوږ سي موږ تاسو فزیک مو ویله وه د فزیک مضمون باندې مو بحث وکړی وه موږ ویل بیا په فزیک کې حرکتونه ډېر مهم دي وه اوس دا ډرون یوه دانه پله ودې څرخې ګورې زه لږ کوږ کړم لږ یې کوږ کړم کار کوي ګورې حرکتونه باید زده کوي که دا مازې کوږ سي برای اگر د پروژه د منځه سي باید موږ په فزیک کې حرکتونه زده کړو چې دا حرکت چیش دی افقي عمودي حرکتونه چیش دي دا ټوله باید زده کړو